سلام دوستانو، که غواړئ چې ډېر روپۍ پیدا کړئ نو زه تاسو ته یو څو وجې ښیم چې ځینې خلک ولې خانان دي، ولې غریب دي او ولې د ځینو خلکو یو نورمال ژوند دی. یو هلک و چې نوم یې روبرټ و. د هغې 2 پلارونه و. تاسو غلط فکر ونه کوئ، یو یې خپل پلار و او یو پلار چې د انډیوال پلار یې و، خو دې داسې ګڼو لکه د دې چې خپل پلار وي. خپل پلار یې پی ایچ ډي کړې وه او د بل پلار یې 8 صنفه پورې مکتب ویلی و. دواړه پلارونه یې ډېر هوښیار او زحمت کشه وو، خو نظرونه یې مختلف وو او دواړو روبرټ ته مختلفې خبرې زده کولې. اول پلار یې ورته ویله چې پیسې خلک خرابوي او ټول د فساتونو جړله پیسې دي. دویم پلار یې ورته ویله فساتونه هله شروع کېږي کله چې پیسې د سره نه وي. د اول پلار یې روبرټ د ګران شیانو نه منع کوو او ورته ویله چې دا زموږ د وس شیونه نه دي. دویم پلار یې ورته ویله چې ته فکر وکړه چې ته په کومه طریقه باندې کولی شي چې دا ګران شیونه ته واخلي. روبرټ چې په دې باندې فکر کوو نو خیرېدو به او نوې ایډیاګانې به یې ذهن ته راتللې. اول پلار به روبرټ ته ویله چې ښوونځی وویوه او ښوونځي کې ډېر زیات کوشش وکړه چې یو ښه رشته ووې او بیا وروسته په یو ښې کمپنۍ کې کار وکړي چې ښې روپۍ وګټي. دویم پلار به یې ورته ویله چې ښوونځي کې ډېر زیات کوشش وکړه او بیا وروسته د هغې نه بعد یوه خپله کمپنۍ خلاصه کړه چې نور خلک ستا دپاره کار وکړي. روبرټ چې دی د دواړو پلارونو مختلفو فکرونو سره غټ شو او بیا یې فیصله وکړه، فکر وکړو چې دویم پلار مې صحیح وی او هغې چې ورته څه ښودلي وو د هغې په خبرو باندې اقدام واخیستو. د دویم پلار خبرې او طریقې روبرټ ته ډېرې ګټې ورسولې او په یو وخت کې د مایامي او فلوریدا خانترین سړی شو. او اول پلار یې هماغه شانتې غریب و. د ټولو نه مهمترین درس چې روبرټ د 2 پلارونو نه یې زده کلی و هغه و فاینانشل لیټرسي. د دې مطلب دا دی چې د لایبیلیټي او ایسټس فرق څه شی دی. اوس راته ښه غوږ کېده چې ایسټ څه شی دی او لایبیلیټي څه شی دی. دا ډېر مهم شیونه دي. ایسټس هغه شیونه دي چې تا له روپۍ راوړي، ستا جیبونه ډکوي، او لایبیلیټي هغه شی دی چې ستا د جیبونو نه پیسې وباسي، تا نه پیسې مصرفوي. خانان خلک په دې باندې خان وي، هغوی خپل ایسټس غټوي چې مختلفو ځایونو نه ورته روپۍ راشي. میډل کلاس خلک چې دي هغوی یوازې په لایبیلیټي باندې خرچې کوي. مثال، رحمان او رحیم دواړه یو ډېر ښه ملګري وو. دوی دواړو په یو کمپنۍ کې کار کوو او یو شانتې معاش یې اخیستو. کله چې به یې معاش راغی، رحمان به د وار څخه نوې جامې اخیستې، نوی تلیفون یا بایسکل یا یو موټر. هغې ته به ځان په دې ډېر خان ښکاره کېدو، خو هغه په دې نه پوهېدو چې دا ټول لایبیلیټیز دي. د دې ټولو قیمت وروسته راولېږي او دې ته هېڅ ګټه نه رسوي. خو رحیم داسې نه و. هغې به په داسې هغه او دغه شیان نه اخیسته، یوازې ضروري شیونه چې کوم ډېر ضروري وو هغه به یې اخیستل او نورې روپۍ به یې ساتلې، په اسټس کې به یې لګولې، لکه سټاکس، بانډز، ریل اسټیټ او دوکان. د شیونه به یې په اخیستل چې هغې ته بېرته روپۍ راوړي، او یا به یې په یو نوي سکل مصرفولې چې دې ته یو نوی کار زده کړي او په دې پیسې وګټي. 2 کاله بعد رحیم میلیونر شو او رحمان هماغه شانتې په هماغه کمپنۍ کې او په هماغه معاش باندې کار کوي. د غریب او د میډل کلاس د روپو لاره، غریب چې دی خپل ضروري شیانو باندې روپۍ مصرفوي او میډل کلاس خلک چې دي هغوی په خپلو ضروري شیانو باندې روپۍ مصرفوي او په لایبیلیټیز باندې. ډېر میډل کلاس خلک فکر کوي چې د هغې کور یو ایسټ دی، خو داسې نه ده، ځکه چې هغه کور دې له روپۍ نه راوړي، خو چېرته یې په کرا ورکړي نو بیا یو ایسټ شو. او خانان خلک څه شی کوي؟ هغوی له چې روپۍ راشي هغوی په ایسټس اخلي. ایسټ چې ولله روپۍ وکړي په هغې باندې به یې خرچې کوي. همداسې هغوی نور هم خانېږي ځکه چې ډېر ځایونو نه ولله روپۍ راځي او بېرته په ښه ځایونو کې مصرفوي. که ته غواړې چې خان شې نو دا یوه خبره مې ښه په ذهن کې ساته، په دې نه ده چې ته څومره روپۍ ګټې، په دې ده چې ته دې روپۍ په کوم ځای کې مصرفوې. د اخیستلو سوچ نه باید راوځي او د انویسټمنټ سوچ باید ځان له جوړ کړي. ډېر خلک شکایت کوي چې معاش یې کم دی او په دې باندې
خپل نورمال ژوند نشي کولی. که چېرته معاش ډیر شو نو دیو په بې ارامه شي او ژوند بې ښه شي. خو پروبلم دا دی کله چې معاش ډیر شي نو بیا یې خرچې هم ډیر شي. بیا په مثلا نوی تلیفون اخلي، نوی موټر یا نوی کور، او دا ټول لایبیلیټیز دي. پیسې درنه ځي او روپۍ درله نه راوړي. دا معلومات ما د روبرټ کیوساکي کتاب نه راغستی، ریچ ډیډ پور ډیډ. دا اول کتاب و چې زما ذهن یې بدل کو او بهتر سوچ یې راله جوړ کو. که ستاسو د دې کتاب معلومات خوښ شو نو دا ویډیو به لایک کړئ او خپل نظرم په کومنټ کې راته ووایئ. او که کولی شئ دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ. زه تاسو سره داسې نور ښه معلومات شیر کومه ما چې څه زده کړي دي د دنیا هوښیارترینو خلکو نه، چې تاسو ته په ژوند کې هم کامیابي ترلاسه کړئ. ډېره مننه د کتلو نه. خوشحاله اوسئ. والسلام.